السلام علیکم. آیا تاسو هم هر ټایم ستړي یئ؟ د اورونه وینې ځي او اړوکي کمزوري دي؟ نو تاسو یو ډېر اهم او لازمي څیز چې دی هغه مس کوئ او هغه دی ویټامینز. نو راځو او شروع کوو چې څه ته ویلی کېږي ویټامینز. Vitamins are micronutrients, small in amount but super powerful for our health. Vitamins چې کوم دي دا micronutrients دي، مطلب دا مونږ ته په لږ مقدار کې پکار دي but super powerful for our health، خو زمونږ په صحت کې دا یو ډیر اهم او لازمي کار چې دی هغه ادا کوي. They don't give us energy like carbohydrates or fats. څنګه و چې مونږ ته carbohydrates او fats انرژي راکوله، نو دا مونږ ته دغه شانتي انرژي نه راکوي. But without them your body cannot even use that energy or heal or grow properly. خو دغه ویټامینز نه بغیر، دغه ویټامینز چې کوم دي د دې نه بغیر ستاسو جسم چې کوم دی هغه دغه انرژي کوم چې تاسو د کاربوهایډریټس یا د فیټس نه اخیسته هغه هم تاسو نشئ استعمالولی. نه ستاسو جسم چې کوم دی هغه به ښه کېږي او نه به په صحیح طریقې سره چې دی هغه غټېږي. مطلب دا دی چې ستاسو د ویټامین نه بغیر به ستاسو جسم چې دی هغه خپل نارمل فنکشن نه ادا کوي. ټایپس آف ویټامین، مطلب چې د ویټامینز مونږ سره څو قسمونه دي. نو ویټامینز مونږ سره په دوه قسمه دی، یو دی فیټ سالوبل، بل دی واټر سالوبل. لومړنی مونږ سره دی فیټ سالوبل. فیټ سالوبل مطلب دا دی چې دا هر هغه ویټامینز دي چې دا مونږ سره په فیټس کې ډیزالف کیږي، په فیټس کې حل کیږي. ښه، بله خبره دا سټور ان د باډیز فیټ، دا د جسم چې کوم فیټس دي دا به مونږ سره په هغې کې سټور کیږي. یو ډونټ نیډ دیم ډیلی، دا تاسو له روزانه چې دی نه دی پکار. اوس دا ځکه نه دی پکار چې دا په فیټس کې څه کیږي، سټور کیږي تاسو سره. نو دا تاسو له په هغه شپږو میاشتو کې چېرته یو پیره بس پکار دی چې لکه مثال ته نن ویټامینز وخوړو نو شپږ میاشتو به ورې دا تاله څه کوي، کار کوي. خو دا کوم یو ځای دي، دا هغه ځای دي کوم چې په فیټس کې سالوبل دي، مطلب چې په فیټس کې ډیزال کیږي. اوس فیټ سالوبل کوم دي؟ نو په فیټ سالوبل کې مونږ سره راځي ویټامین A، ویټامین D، ویټامین E او ویټامین K. بل قسم دی مونږ سره د ویټامین واټر سالوبل. واټر سالوبل مطلب دا دی چې هغه ویټامین چې هغه په اوبو کې حل کیږي. نو دا چې کوم دی د ناټ سټور ان د باډي، دا په جسم کې تاسو سره نه سټور کیږي. سو یو نیډ دیم ایوری سینګل ډے. نو دا دقیق وجه تاسو له هر ورځ چې دی دا پکار دی، مطلب په 24 غنټو کې به د تاسو لازمي پوره کوئ، اخلی به که وانه غیسته نو تاسو ته به څه نه څه بیماري راځي. کومې بیماریانې راځي هغه به وروستی وایو. ښه، واټر سالوبل ویټامینز کوم دي؟ نو په هغې کې مونږ سره ویټامین B کمپلیکس دی او بل دی ویټامین C. که ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټ پې هم وکړئ.